بلسد احترام صدر مجلس پدې عظیم الشان مبارک اجتماع کې په سټیج باندې ډېرو درنو محترمو او د عزتنا ډکو علماء کرامو او طلبه عظام او زما مخاطب دغه غیرتمندو د 400 د غزرخیز زمکه درنو مسلمانانو ورونو زه چې کلم د 400 زمکه ته قدم رنجی کوم او دلته راځمنو سوچ دا کوم چې دا په مخمل کې د ټاټ پیون لګوللی ځکه د 400 معظم په دې دلالت کوي چې ډېر لوی خلک پیدا کړي د خلکو نه مراد زما علما دي د کتاب او د سنت او حالا هم په 400 کې لوی علما موجود دي صرف دی یونین کونسل کې ما د مولانا امجد صاحب نه تپوس کو چې دی وخت کې تقریبا د 300 نه زیات علماء کرام موجود دي واقع دا چې دا خلک د مخ کې نه د رسول الله عاشقان دي او د الله د دین سره محبت ته دا هغه ځمکه ده چې علامه شمس الحق افغاني غونته عظیمه هستی پیدا کړې دا هغه ځمکه ده چې شیخ حسن جان شهید رحمه الله غونته عظیم شخصیت پیدا کړې دا هغه ځمکه ده چې حالا دلته لوی فتاحل ابزاز اباقره د علم موجود دي د علم شهسواران موجود دي نو ما غونته فقیر طالب علم نه پاره دلته حاضری د سعادت نه کم نه ده او بیا د یو جلسې نسبت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک نوم او د ذات سره نو دې کې ناستا د الله تعالی نه امید واثق ته چې د شفاعت نبوي صلی الله علیه وسلم یو قوي سبب ګرځي الله تعالی دې دا ناسته زمون قبول او منظور کړي د شفاعت سبب دی وګرځي عزت پند د الله پاک نعمتونو بمونږ تاسو لکه د باران وری او په هغه نعمتونو کې دوه نعمتونه ډېر اهم دي یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارک چې د عظیم پیغمبر الله پاک موږ لرا کړی دی او دویم د هغه هر قول او فعل او هر حدیث چې د امت سره محفوظ دی دا په دویم نعمت الله تعالی کړی چنانچه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبه نه چې کوم الفاظ مبارک راوتی دي ناغه د امت سره الی یومنا هذا و الی یوم القیامه بعینه غشن موجود دي چې څنګه د محبوب او د جانان د خلی مبارک نه الفاظ راوتی دي په دې احادیثو کې یو قسم دی هغه ته مسلسلات وایي نو مسلسلات او معنا دا چې په کم هيئت پیغمبر د حدیث صحابو ته بیان کړی په کم انداز دا چې بسونو احادیث دي لکه مسلسل بوزن ید علی الراس دا دی چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته حدیث بیانونو په سر مبارک لاس کې خودو نو صحابو چې بیا خپل شاګردانو ته حدیث بیانونو هغه صحابو په سر لاس کې خودو نو اخکته شاګردانو چې خپل شاګردانو ته حدیث بیانو په سر لاس کې خودو هغه سلسله د 1400 کالو نه روانه ده مونږ ته خپل استادانو چې د حدیث بیانونو په سر باندې لاس کې یو حدیث دی او هغه دا دی چې یو صحابي وی حضرت انس چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک کې لاس کې خودو نو په الله مې د قسمې چې دونه مې نه پاسته مالوچ کتلی دي او دونه مې نه پاسته ریخم کتلی دي څونه پوست تلی او لاس چې د امام الانبیاء علیه السلام دی حدیث ته مسلسل بالمصافحه وی
یعنی حضرت انس چې پیغمبر علیه السلام نه د حدیث نقل کونو لاس په لاسو کې انس صاحب چې شاګردانو ته د حدیث ورکونه لاس په لاسو کې شاګردانو چې خپل شاګردانو ته د حدیث بیانونه لاس په لاسو کې د سوال سو کارو نه په دې هيئت د حدیث را رسیدلې دي ما ته د خپل استاد د عالم اسلام د لوی شخصیت حضرت مولانا حمدالله جان داګي بابا رحمه الله نه د حدیث حاصل هغه چې ما ته د حدیث په ما ولا پلاسو ګلاس ورکو ما ته حدیث بیان او هغه ته شیخ الحدیث مولانا ذکریا سے بیان کړی او هغه ته خلیل احمد سهارنپوری سے بیان کړی او هغه ته بیا حضرت مولانا احمد علی سهارنپوری سے بیان کړی او هغه ته بیا شاه عبدالغنی مجددی بیان کړی او هغه ته بیا شاه اسحاق بیان کړی او هغه ته بیا شاه عبدالعزیز بیان کړی او هغه ته بیا شاه ولی الله بیان کړی او بیا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سند محفوظ نو مونږ سره د خپل پیغمبر احادیث داسې په ناز او په نخرو او په احتیاط سره محفوظ دي دا د دې امت خاصیت په بل امت کې دا خبره نشته د اکثر امتونو د خپل پیغمبرانو خبرې ګډې وړې شوې دي سو موده پس سو وکاله پس مونږ سره د خپل پیغمبر احلیه مبارکه محفوظه ده چې د سر د ویختونه والا تر د خپو مبارکه پورې دغه کم کیفیت او کم طریقه وا کم انداز او کم خصلت او کم عادت شریفو هغه د امت سره محفوظ دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریش پی تکاله عمر کې سو ویخته په سر مبارک او ګیره مبارک کې سپینو دام دي صحابه مونږ ته را نقل کړي فرمایي د ولس ویختونه والا تر شل پورې ویخته د پیغمبر علیه السلام په سر مبارک ګیره مبارک کې سپینو او صحابه دونه جوړی ته تللی دي چې فرمایي د ټولو نه زیات سپین ویخته د پیغمبر علیه السلام د شونډې مبارک د لاندې چې د ګیري بچي وته پښتو کې وای عربي کې وته افنونه او انفقوي په دې کې د ټولو نه زیات سپین ویخته په دویم نمبر باندې کم خط چې د سر نه د ویختونه د ګیري تر کوزيږي د غوږ او د سترګې په منځ کې په دې کې سپینو په دریم نمبر باندې کم سپین ویخته چې پیغمبر علیه السلام بچ په سر کې کم لار استلا پښتو کې وته لار وي اردو کې وته مانګ وي عربی کې ورته فرق وي په دې کې په دریم نمبر کم سپین ویخته وو دونه په جوړي طریقې سره مونږ او تاسو د خپل پلار مخم نه دی یاد د خپل پلار هغه شکل مراته نه دی یاد سونه په جوړه سره سوال له سوکارو نه مونږ ته صحابه د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک او د ویختو نقشه بیان کړي رسول الله ویخته مبارک راضی چې هغه ګونګریالي نو لکه څنګه چې د سودان د خلکو یې ځکه دا عیب دی نه ډېر معینو دا عیب دی پیغمبر علیه السلام اقتداسي لکه منګس چې پکې وې او بیا منګس ماته شي چې دا د حسن علامت ګڼل شي داسې خسته به اروخ کاری پیغمبر علیه السلام د روزي مبارکه ډېری ګوریم نه وي ډېری نرم نه وي ځکه دا دواړه عیب دي د روزي د یو بل سره ملو شوی نه وي په منځ کې خالی ځای و پیغمبر علیه السلام د باڼه مبارک شیونو دا اوږدو د دې اوږدو باڼو د پر خلق خرچونه کوي پیغمبر علیه السلام له الله تعالی قدرتی خسته مزیدار اعلی باڼه ور کړو پیغمبر علیه السلام په بدن مبارک باندې زائد ویخته نه و بلکې په کم ځای چې ویخته په کار دی ګیره کې سر کې ویخته او د سینې مبارک په دې منځ کې د ویخته یو لړ راغلی تر نوم مبارک پورې تلو چې هغه د پیغمبر علیه السلام په بدن کې خایس پیدا کو پیغمبر علیه السلام درې قسمه د سر ویخته پریخي وفرال مجمع یو تر غوګونو پورې یو د غوګونو نه لګلاندې یو تر اوګې پورې پیغمبر علیه السلام په سر ګیره مبارک کې چې د سپین ویخته دریش په تکاله پورې دم د بزرګۍ د پاره ورنه سپین ویخته د ضعف علامتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د سلورو زرو ځوانانو طاقتونو د سپین ویخته ځای پکې نو خو بیا الله ښکارا کړ ځکه دا د بزرګۍ او د مزید تقوا او د حسن علامت ته پیغمبر علیه السلام قد مبارک چیتم نو ځکه دام د عیب نه خډیر دنګم نو ځکه دام د عیب نه منځ کې ځکه د حسن خدای معجزه و چې د غنو خلکو په منځ کې بروانو نه دنګ بخکارې دو د دغه معجزه و
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ ډیر ګولم نو زکه ډیر ګول مکلثم چې وت عربی کې وای د عیب نه خ پیړی پسان نه ډیر اوګد مخم د عیب د دې په منځ کې وو پیغمبر علیه السلام مخ مبارک انتهایی مزیدار یو صحابي وی لکه د انور چې را کو شو د رسول الله په دې ننګو په مخ کې ګرځیدو پیغمبر علیه السلام د ننګي مبارک انتهایی مزیدار خولي کله بچ غوسه شو صحابه فرمای ودونه خسته بخکارېده لکه د انار دانې چې په دې ننګو د پاسه نه چول کې داسې مزیدار سره ننګي بروته پیغمبر علیه السلام د غوسې په وخت کې به د دوانو روزو په منځ کې د دې پوزې نه بل د تندي د پاسه یو رک ټوپونه شروع کړو هغه بخکارېده هغه به د پیغمبر علیه السلام خایس کې نور خوند پیدا کو پیغمبر علیه السلام مخ مبارک چې هوا نه هغه داسم نو چې پلنو داسم نو چې یو طرف ته لندو بلکې د حسن هغه تمام علامتونه پکې پورو پیغمبر علیه السلام رنگ مبارک بارک راځي چې دې کې سورواله او سپینواله او باز روایتو کې راځي چې دې کې سپینواله او زیړواله دا سپین رنگ چې زیړ ته مایلي دام د حسن علامت ګڼل شي دا سپین رنگ چې سور ته مایلي سوروالی پکې دام د حسن علامت ګڼل شي پیغمبر علیه السلام سینه مبارک پلنه وزکه پلنه سینه د کلو سمندر زړه علامت ته پیغمبر علیه السلام د اډوکو مبارک د سرونه غټ غټو واړه نو بلکې دا به مزیدار او غټ ښکارېدو ځکه د قوي انسان نښه ده پیغمبر علیه السلام تندې مبارک کلو تنگ نو ځکه کلو تندې د کلو زړه علامت ته پیغمبر علیه السلام خوله مبارک ډیره وړه نه وه ځکه عربو په نس وړه خوله ده د عیب علامت ته هغوی د کم سړي خوله چې وړی دی ما فی الضمیر اظهار نشي کولی دی کې فصاحت بلاغت نه د رسول الله خوله مبارک اندازې سره غټه وه او هغې به چې کله خبرې کولې نو انتهایی مزیدارې خبرې به کولې صحابه فرمایي چې کله به رسول الله د خولې مبارک نه حدیث رو باسلو لکه چې ګلونه او خوشبو ترې را دوړېږي او دونه په مزه به خبرې کولې چې چا به لیکل غوښتل نه ځان سره به لیکل کولی شو پیغمبر علیه السلام به هره خبره بار نه کوله بلکې مشکله خبره به درې پیرې کوله یو پیره به وکړه بیا به وکړه چې صحابه به ټول په ټول باندې پوه شي پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک د یو بل سره ټچ نو بالکل یې لګېدلي نو ځکه دا هم د عیب نه ښیي تاسو به د ځناورو د غاښونه کتلي میخه بیزه غاښونه یو بل سره لګېدلي دا عیب دی او انسان دپاره هم دا ښکلې نه ښکاري پیغمبر علیه السلام د یو غاښ او د بل غاښ په منځ کې نرۍ فاصله وه چې هغې به د هغې په حسن کې نور خوند او لذت پیدا کوه پیغمبر علیه السلام دا نور بدن مبارک چې انتهایی مزیدار ښکلی لاس مبارک ډېر اوږدم نو نه ډېر لنډ وه ځکه ډېر اوږده لاس چې دی دام د عیب علامت لنډم د عیب علامت ګوتې مبارکې نه اوږدې وې ډېرې نه لنډې وې د دې په منځ کې وې د غوښې نه ډکې وې پیغمبر علیه السلام پوزه مبارکه چیته نه وه نه ډېره اوږده وه ځکه دا دواړه د عیب علامت بلکې په اندازه ښکلې ښکارېده او د پوزې مبارکې د پاسه به یو نور سور چې د لرې نه به چا وکتو هغو ته به اندازه وشوه چې دا امام الانبیا علیه السلام دی دغه نور به ورته اندازه کېده پیغمبر علیه السلام دا خپې مبارکې انتهایی مزیدارې وي پوندې معنې وي فرمایي وی دونه معنې وي چې چا به پې اوبه ور پرېښودې نه هغه اوبه به پې سیده تېرېدې دا نه چې انښتې به کومه خپه چې شبړی نو په هغې د اوبه اونخلي کومه خپه چې انتهایی معنې مزیداري نو په هغې اوبه وخېږي پیغمبر علیه السلام په خپو مبارکو به د اوبه دقه شان ښویدلې او بل طرف ته به دې داسې ووتې پیغمبر علیه السلام پوندې مبارکې ډېرې غټې نه وې ځکه دام د عیب علامت نرم نه وې دام د عیب علامت مزیدار انداز سره غټې وې پیغمبر علیه السلام د خپو مبارک دا تلی ډک ډکو او انتهایی پاسته وه پیغمبر علیه السلام اخلاق انتهایی اعلی کله به چې په لار راته نو ښکته به یې کتل ښي طرف ته ګز طرف ته به یې نه کته فرمایي پیغمبر علیه السلام په سترګو مبارکو کې دونه حیا وه چې دونه حیا به یو داسې جینۍ چې چار دیوالۍ کې په حیا سره لوی شوي یا او لا واده شي ویني یا د هغې په سترګو کې چې څونه حیا یي د هغې نه زیاته حیا د رسول الله په سترګو کې وه چېرته به هم صحابو ته نیغ نه کتله پیغمبر علیه السلام اخلاق دونه اعلی وه چې الله رب العزت دغه په اخلاقو باندې قرآن کې قسم خوري فرمایي وانک لعلی خلق عظیم علماء کرام تشریف فرما دي په دې آیات کریمه کې څو تاکیدات دي
واو د قسم د پاره دی ای والله ان حرف مشبه بالفعل د دویم تاکید دی خبر باندې لام داخل شوی دی د دریم تاکید دی علا د اقتدار د پاره راضی لکه څنګه چې اولایک علی هدى من ربهم کې علا د هغه علا دلته مراغله د اقتدار د پاره دا بل تاکید دی دا دونه تاکیدات راغلي دي دا د دلیل شي الله فرمایي چې قسم مې په خپل ذات وي محبوب است اخلاق انتهایی اعلی او اوچت دي پیغمبر علیه السلام د خپل اخلاق مالک و د بار خلکو سره داغي اخلاق مزیدار د بیبیانو سره داغي اخلاق مزیدار روایت ته بخاری کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو واره پیغمبر علیه السلام سره خبره اړولې داغي आवाज مبارک اوچت شو چنانچه دغه دوران کې حضرت ابوبکر صدیق صاحب د خپل لور کور ته راغی چې کله کور ته راغی وی کته چې زما د لور आवाज لګ تیز دی حضرت عائشه پسې ورمنډه کړه چې ته دونه شوې اې د ابوبکر لور چې په امام الانبیاء आवाज اوچته پیغمبر علیه السلام خاموش سره د حضرت عائشه خبره اوري خو چې کله ابوبکر ولید چې عائشه پسې ورمنډه کړه رسول الله را منډه کړه د حضرت عائشه مخ ته ودرېږي او لیچ مبارک کولای چې نه ابوبکر عائشه ته بس نه وې نه ابوبکر عائشه ته بس نه وې ابوبکر سے واپس کیږي رسول الله حضرت عائشه ته ګوره عائشه ته مې د پلار نه خلاصه کې کنه ته ټکولې ګوره ستا په منځ او د پلار په منځ کې د زر عالم ته مې خلاصه کړې آزاد مې کړې دا د رسول الله اخلاق و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لار باندې روان دی یو زنانه ولا आवाज ورکې اې د الله رسول تاسو سره مې خبره اتره و پیغمبر علیه السلام امام الانبیاء چې د چا د مخه د دنیا پیدا د زمکه اسمان پیدا دي هغه لار کې خپل صادر مبارک غړي او بیبي ته وی راځه کې نستا ما سره څه کار دی اکار ورته خپل هغه بیانې چې څه ضرورت هغه بیانې پیغمبر علیه السلام دون اعلی اخلاق و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باقاعده دوستانه تعلق هم ساتو جمعات ته هم تو بازار ته هم تو خپل ولې بم پاللې پیغمبر علیه السلام په شمایل کې روایت ته او دوستو حضرت ظاهر رضی الله تعالی عنه حضرت ظاهر صاحب د باندې اوسیدونکو کله بچ خار د مدینه ته راته د باندې یو غوټه بیزان سره جوړ کړ د سبزو مبزو هغه به مسجد نبوي ته وروړه او د الله رسول ته به اې د الله رسول دا تاسو د پر هدیه ده پیغمبر علیه السلام به غوټه پرانستا واپس به په غوټه کې د خار سامان کې خود دانه چې خالی غوټه به ورکول زموږ استاد دوستي معیار سي تاسو راته وای چې دوست تر عظیمه کړه نو کوک برازي د کوک په معنا خو پويږي کنه چې دا یو لاس ته دونه دکیا چې بس د وجود هم د کوک کړی یا چې ما کر راځي چې دوه لاس ته ډکی چې دا دروازه په خپه باندې داسې اوټکه یا دروازه په خپه باندې کولو کې او چې زه درځم چې ما ته اعلی خوراک کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تحب یو بل هدیه ورکوي محبت پسې وکیږي دا د پیغمبر سنت دی پیغمبر علیه السلام غوټه الکړه د خر مدینه منوره سامان کې خو د غوټه بیا وتړله او دته وی ظاهر د ځان سره خپل بچول اوسه او وی فرمایي ظاهر بادیتنا ونحن حاضروه ظاهر زما کله دی او زه د خارمه پیغمبر علیه السلام د خپل مرګرو سره به تکلف او مزاح بم کولو هم دې صحابي حضرت ظاهر سے بازار کې ست تجارت کوه پیغمبر علیه السلام پټک بازار کې راځي او د دې صحابي په دسترګو باندې د شاته په لاس کې دی د دې صحابي د رنگ د غلامانو هغه زمانه کې غلامان تکتور و حالانکه دا صحابي د عربو قبيله آزاد سره تعلق و رسول الله په تیز اواز کې من یشتری من هذا العبد او کما قال دا غلام زمونږ نه سوک اخلیا نو دې اون پیژنې چې دا امام الانبیاء و نو دې اطلقنه پریم د سوک خو د سترګو په ګټو ګوري دا امام الانبیاء دی به دا نه دی ویلي چې پریم ده بلکې روایت د شمایل کې راځي چې د خپل املا راواغسته د رسول الله په سینې مبارک پسې مګل شه د املا می برکت شي فرمای د تبرانی پر روایت کې چې د پیغمبر علی السلام د لاس مبارک راواغستو په خلولو شروع شو چې قربان دا خو زما د جانان لاستیا دا خو د الله د نبی لاستیا پیغمبر علی السلام بیا واس کې د غلام به زمونږ د پسو پیسو واخلیا دی ورته आवाज کې د الله رسول ډیر تورم په ما کې ډیر تاوانو کیا پیغمبر علی السلام په دغه وخت کې جمله استعمالي چې د سرو زرو په وبود لیکلو قابل ده فرمایي نه ظاهر داسې نه ده د خلکو پنيس بستا قیمت نه خو د الله پنيس ته ډیر عظیم قیمت ده دا د پیغمبر علی السلام خپل او اعلی اخلاق و مرګوري ته داسې متاثر و الله رب العزت دغه پیغمبر په باره کې او د دې د اخلاق په باره کې فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اے د 400 غیور مسلمانانو دا د رسول الله دغه اخلاق خپل کتم خپل جن انفرادي اجتماعي کې د پیغمبر اخلاق را جمع دي کا او بیا داسې پیغمبر چوي چې دونه خوبه پکې را جمع یا نو د پاسه یو رستو کذاب
عذاب منل دا د دنیا او د آخرت بدبختی ده. لہذا غلام احمد قادیانی چې دې سړی کې حب جاه پروت و د کې د دنیا محبت د شهرت مینه پرته و د خپل محبت د دنیا محبت تبا برباد کوه په داسې سړی باندې په زرګاو په لکو پرې لعنت ویا. داسې سړی موږ څنګه پیغمبر ومنو چې دغه جن مطالعه کې هغه د دروغو نه ډک دی هغه د ګستاخو نه ډک دی هغه د کنزلو نه ډک دی هغه د بدتمیزو نه ډک دی هغه د بدکارو نه ډک دی هغه د ضعیف بیمارو نه ډک دی. پیغمبر خو لحیم شهیم وي پیغمبر کې چرم داسې بیماری نشي راتلی چې دغه د عیب سبب